مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه هغه به فرمایل چې علما چې دي دا ډېر سخت جان خلک دي دی ډېر سختۍ سره ژوند تیری هغه څنګه وی دی هر ټیم او د دې په هر خبره باندې د خلکو اعتراض کمولا چرته تنگ دستی غریب وي خلک وای دا وګوره مولا شوی دی کنه الکه سره د علم کولوز بس خوري نه پریدي دی کې کچرته مالداري بیا ورپسې خبرې کوي دا وګوره د سرم دومره پیسي کچرته مولا ناس په جمعات کې په خانقاه کې الله الله کوي خلق لوي الله الله کوي او طرف لکی نه بیا هم دا خلک خبرې کوي دا وګوره بار دنیا نه ده خبر بدن نه ناس ته الله الله کوي مونږ ټول هم دغه سیو ها هم دا وایو کنه کمولا روزي د سیاست میدان لا جلسه جلوسونه کوي بیا دا خلک وای ستاسو کار دی خو جمعات مدرسه کې کین الله الله کوي چې ته بهر راوته چې دن ناس ته امینه پریدي چې بار روزي امینه پریدي که غریبي امینه پریدي که مالدار شي امینه پریدي مولا هر زمانه کې عالم په دومره سختۍ وخت لري لیکن بیام عالم تاسو به داسې اونه ګورئ چې داسې عالم وي چې تاسو بدخوي تاسو له خیرې کوي تاسو له غلطه مسله بیان کړي تاسو له د ګناه ترغیب درکړي تاسو له د خپل لوګي سوال کړي تاسو له سوال کړي چې زما جامې نشته مال جامې والي یا تاسو له سوال کړي ما سره پیسې نشته پیسې راکړي یا تاسو له سوال کړي بیګام اوګه د شویم د خوراک بندوبست را لوکا دا یو کس نشي ثابتوله الحمدلله عالم کته ول کنزلو کې بیام الحمدلله دا عالم بتاله دعا کوي کته عالم ته خیریو کې عالم به بیام تعالی دعا کوي کته د عالم بیزتیو کې قسم په الله دغه عالم په مدرسه کې دا سبق زده کړی دی که څوک د بیزتیو کې ته بیا عزت کوه نو مدرسه دا ستا د بچی نه انسان جوړي انسان او کالج او یونیورسيټي ستا د بچی نه ګڼکپ جوړي او څنګه ګڼکپ د پیسو ماشين څه چل والا خي چل والا داخي چې دې جیب نه و پیسې هغه جیب لسنګ دي کالج یونیورسيټي کې دا چل کالج یونیورسيټي کې دوکه خي چې کله کپنه کې نوکر شو غبن بسنګ کې نن خو یو خبر رښیاو کوي ټول لاسونه اوچت کوي د پاکستان 70 سال تاریخ کې یو عالم او خی چې په هغه باندې کرپشن ثابت شوی یو جیل لتلی اوچت आवाज سره وای ثابت شوی دی الحمدلله دین معلومه شوا که علما میدان سیاست کې قدم کیدی اول د هغه خوف پزړه کې د هغه رضای بیا ورپسې خدمت الحمدلله عالم په هر مرتبه کې عالم دی کتاله دلته جمع در کوي هم به ادب کې عزت به کوي که سنگر کې دی او کافر سره جهاد کوي هم به قدر کوي که بسترې اوچه تکړه دا د تبلیغ په لار کې د خلکو کورونو ته د الله دعوت رسي هم به قدر کوي که خانقاه کې ناشته الله الله کوي هم به قدر کوي که اسمبلی کې ناشته او د اسمبلی پلیټ فارم باندې د باطل مقابله کوي هم به د هغه عالم قدر کوي دغه يهود او مغرب منتزین کې یو خناس پرې خېده وایرس او هغه د دې خبره وایرس ته چې د هغه عالم به قدر کوي چې هغه غیر سیاسي وي هغه عالم ته به د عزت په نظر نه ګوري چې هغه سیاسي وي دا څه خبره ده عالم خو عالم دی کنه که سیاسی دی که غیر سیاسی دی عالم خو دی کنه د دوانو به قدر کې
او دغه يهود او نصارو ته چې څومره تکلیف د سیاسي علماو نه رسی او ورسېدو دومره الحمدلله دی ته د بل چا نه تکلیف نه رسی ځکه چې دغه مغرب د مسلمان په ذهن کې دا اچولی دي چې عالم چې ده د کار مولا کی دوڑ مسجد تک مولا به صرف مالګي او کورکمان او شړشم او تیل دمي د مولا کار څه ده د مولا کار وی صرف دا ده چې د مالګي کورکمان او شړشم او تیل دمي د دنیا په کارونو کې څه کار ده لیکن الحمدلله وخت دا ثابت کا او تاریخ هم دا روان ده چې رسول الله مبارک پیغمبر هم ده او د مدینه منوره او د مکه معظمه ټول حکومت هم سنبال کړي ده دا غنه پس ابوبکر صدیق هغه خلیفہ او عالم مو په مصلب او درېدو جمع به هم کولا د جمعې تقریر به هم کولو د اختر تقریر به هم کولو او ورسره صدر او وزیر اعظم حضرت عمر صدر وزیر اعظم مو امیر المؤمنین مو په مصلب ولاړو امامتی به هم کولا د جمعې تقریر به هم کولو د اختر بیان به هم کولو او بای اصلاح مربع مل زمکه باندې حکومت هم کولو نو د حکومت چلولو د پاره دا خبره ضروری نه ده چې تنگ پینټ به اچولي او ټای به اچولي او سوټ بوټ مخ به راوخ کې بوټ او په کورسه بناست او شیروانی به اچولي د حکومت چلولو د پاره علم او د الله ير ضروری ده چې ستا حکمران د الله نه یریږي هغه ستا د حق څخه خیال وساتي چې دا غزل کې د الله خوف نه هغه بستا د حقوق څخه خیال وساتي